باجوړ کې حمله شوې ده. که زه د پولیسو مشر وای، زه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای، ما ټولې ادارې راغوښتلې دلته تر څو چې د دغه پیښې عامل مې نه وای پیدا کړی، تر هغو مې یو په وظیفه نه پرېښود، زندان ته مې بول. ملګرو د جنرال موبین کم پیغام چې دی هغه هم راغی او په هغې کې وایي که زه چېرته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویم دا کسان به ما په 2 ورځو کې هغه معلوم کړي وي او خبره هم بالکل صحیح ده ځکه د ریحان زیب کم قاتلان چې دي هغه تر اوسه پورې ورک دي. نو د جنرال موبین چې کومه وینا ده وایي آیا ځکه وزیر اعلی وی نو ما به د دې کسان کم ډي پي او او دا نور کم حوالداران او څه چې دي د دې د تنخوا به وایي ما 2 ورځې بند کړی وی نو دا به بیا څنګه نه معلومېدی دا غل او په کار هم داسې ده لکه اوس فرض که د باجوړ کم ډي پي او چې دی د هغه تنخوا د یو 2 ورځې د حکومت بند کړي نو دا به په خپله هغه کوشش شروع کړي او دا کم غل چې دی هغه به رامعلوم کړي خو د بده مرغه حکومت پکې هم څه انټرسټ نه لري او نور پکې کم ادارې چې دي هغه پکې هم څه انټرسټ نه لري. تر اوسه پورې چې کم دی هغه غل چې کم دی کم قاتل چې دی هغه لا ورک دی هغه لا معلوم نه شو. که تاسو کتلی وي سی سی ټي وي فوټیج چې کم چلیږي په هغې کې 2 کسان هغه ښودلی کېږي لکه وایي دا کسان دي اوس هغه دي او که نه خو قانوني کم ادارې چې دي هغو له پکار دي چې هغه کسان راونیسي او د هغو نه تحقیقات وکړي چې آیا دا پکې ملوث دي او که نه. یعنې که تاسو ګورئ په سوشل میډیا باندې خلک هغه ډېر زیات شیر کوي او ډېر خلک دا وایي چې آیا دا پسې پیله په یو ځای کې لګېدلي و هلته هغو دې ته څه موقع میلاو نه شوه بیا د هغه ځای نه لاړه په بل ځای کې پسې او هلته یې چې کم دی د دې کوشش شروع کړو او کم فایرنګ چې پې وکړو د هغې په وجه باندې کم ریحان زیب چې دی هغه د دې دنیا نه لاړو. نو حکومت له دا په کار دی چې باندې سختي راولي او دا کم قاتل چې دی هغه زر تر زر هغه ګرفتار کړي. نو دغه لنډه شان ویډیو به هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.